وعلیکم السلام. پکتیاوال یم، تاسو یو وارې د سټوډیو نه ووځئ بیرته راسئ، اواز به مو سم سي. هیله کوم. موضوع خو د بندیانو باره کې ده. بله هو ورو ولانو دا ښه خبره ده چې بندیان خلاص شي. دا به خبرو ته او د سولې پروسې ته یو پرمختګ برابر شي او یو ښه پیغام ده. کوم چې مخکې خلاص شوي 50,000 څو بندیانو طالبانو هغو هم دغه څه رنګ راوړ، څه هغه یې نه ده کړی، نقصان نه ده سوی حکومت ته. که دا اکثر خلک یایي چې نقصان وسو حکومت ته وسو، څه وسو، څنګه راوسو، بیخي سوی نه ده. جنګ ستاسې وګورئ جوړمبی په سطحه باندې بیخي راټیټ سوی ده. او دغه کوم چې بندیان طالب ځای صاحب یو ملت پکتیاوال صاحب سړی وایي 50,000 بندیان هم خوشې کړي وو، وایي ډېر پرمختګ په سوله کې سوی. مهرباني وکړئ څه پرمختګ تاسې کې وینئ؟ مننه. ګوري دا طالب ځای صاحب ته یو ملت مایک بند کا. ګوره یو ورشي کوي په سپینه پښتو باندې خبرې کوي او دلته دا رقم دا لیکلی دي چې ما درواخله دغه مایک ور بند کړي. الکو ځای صاحب ګدې ما غږ اورېز دا لیکلی دي چې ما درواخله مایک دې بند کړه. مهرباني. ګوري یارانو، موږ تاسې پښتانه یو، ځان ته پښتانه یایو، افغانان یو، چې چټیات یایو. باید لشکې له دا ځان او له دغو پښتنو وشرمیزو چې دا کوم پښتانه موږ تاسې ته ناست دي د افغانستان په سطح باندې خبرې کوي، بیا منافقت کوي. منافقت دې ته یایي چې دا 50,000 بندیان چې خلاصوي دي هغه ورځ د دا نن ورځ ده چې افغانستان سور ور اخیستی ده. دا 50,000 بندیان چې خلاصوي دي، جنگ د کابل تر پانتونه راورسېد. دا 50,000 بندیان چې خلاصوي دي هر ورځ د سړکونه سټ مخې اوړي. دا بندیان چې خلاصوي دي هر ورځ د مکتبونه سوځل کیږي، هر ورځ د سربازان شهیدان کیږي. دا بندیان لا نو خلاص دي. پکتیاوال ویلیو وسم یم چې ډېر ناانصافي وکړل کونډي داسې په خلاصه کیمره یم. د غنی بابا، د نظام، د دولت او هر یغه سیاسي غړي چې د دې بندیانو د خلاصونو غوښتنه وکړه، له کونډي ول یتیم سره ظلم وکړ. او له دین وروسته که نور بندیان خوشی کیږي بیا هم تاسو له کونډي ول یتیم سره ظلم کوي. مخکې هم د بندیانو د پریښولو مخالفت کړیو، تر نن ورځې په خپل خبرم ولاړیو. او قانون بیا کوم بندي خوشی کوي نو دا خلک، دا ارګ، دا ولسمشر، دا پارلمان، دا افغان ولس په خپل افغانانو وزني. دیغو 50,000 نتیجه دلته پرته ده. وی ګوري دیغو 50,000 نتیجه چې هغه 50,000 تاسو پریښول په وطن کې مثال ده چې یو بل پریږدي. تاسو د افغانانو یو قاتل ته صلاح ورکوي چې ورځه دغه بند خلاص شي، ورځه افغانان مړکه. دا خلک چې څوک پریږدي که یو ولسمشر، موږ ګوري د میډیا باندې، په دې میډیا باندې چې موږ دا خبرې کوو، دا مرګ موږ په دغو سترګو باندې وینو. موږ په کوم ټانکونه نه لرو، تیارې نه لرو، فوجونه نه لرو، د علیپور غوندې ملیشې نه لرو، د ظاهر قدیر غوندې ډالر نه لرو. عام افغانان یو، غریبکاره خلک یو. لیکن په دې میډیا باندې چې کومې خبرې کړي دي په ثبوت ثابت شوي دي. که دا بندیان پریښول کیږي چې هر څوک دغه بندیانو د پریښولو غوښتنه کوي، هغه د افغانانو د قاتلانو د پریښولو غوښتنه کوي. چې هر چا دا غږ پورته کړی تر دانونه ورځي چې څومره مړي سوي دي، څومره افغانان شهیدان سوي دي، دا ورسره شریک دي دا خلک. او نن نه بعد که څوک د دغو د خلاصولو غوښتنه کوي، د هغو د طالب د 1 روپۍ فرق نشته. ګوره هغه که ملک ده، ګوري یو دکه، هغه که ملک ده، که د تا غوندې یو عام سړی ده، که طالب ده، که وکیل ده، که عالم ده، که سیاسي سړی ده، که غیر سیاسي یو عام افغان ده، هغه د چا د پریښولو غوښتنه کوي
د افغانانو د قاتلینو د پرېښولو. فضل صاحب غږ نه راځي، پکتیاوال صاحب کاټ کوه چې دوباره راشي. ما ته د تاسې غږ نه درځي؟ جی راځي، دا ورور لرې کړي، دا چا څوک چې نارې وایي د کوزۍ دا کته کوي، موږ ته دې ټولو ته د غږ راځي، مهرباني وکړي. خبره واورئ، ما سوال پرکه دا سړی د ما غږ نه اوري، دی د کته شي. بالکل تا غږ راځي، پکتیاوال وروره غږ دې راځي، مننه. جواب ته بالکل غوږ کلک نیولی او خبره داسې ده ګوره چې څنګه بندیان تاسې نه پرېږدئ یا تاسې په دغه باندې ټینګار کوئ یا تاسې د دې طرفداري کوئ، تاسو خو مزید نور جنګ وغوښت کور، تاسې خو د جنګ طرفداري کوئ. موږ خو دلایل لرو طالبزی صاحب، موږ خو دلایل لرو چې موږ وایو چې نه پرېږدو. حاجي صبور صاحب وزیر اعظم ګوره خبرې ته وګورئ. طالبزی غوږ ونیسه، یوه دقیقه غوږ ونیسه، یوه دقیقه غوږ ونیسه چې 15,000 کسان دې پرې ایښي دي، چې هر چا پرې ایښي بد یې کړي دي، چې هر چا دې پرېښولو غوښتنه کړې بد یې کړي دي، ظلم یې کړی، هغه خلک تر ننه پورې افغانانو وژني. ګوره هغه خو نه، هغه حکومت پرې ایښي نه دي، نه د حکومت په اختیار کې ولو، هغه ګوره له امریکایانو سره یو هغه ته امریکایانو بد کړي، امریکایانو بد کړي دي، چې هر چا امریکایانو بد کړي، دا له تاسو سره ګوره جفا امریکایانو کړې ده. مستبدا او د امریکایي مشتدي طالب او د امریکني د 1 روپۍ فرق نشته. طالب هم افغانان وزني، امریکا هم افغانان وزني، او که طالب امریکا یوې خبرې ته کوم ته مهرباني وکړه، دا 20 کاله چې امریکا جنګېدله یا په دلته افغان قتل یا دغه افغانان چې وژل، د دغه په خلاف باندې تا ولې اواز نه جګاو؟ د دغه په خلاف باندې ولې نه درکېدې؟ د دغه په خلاف باندې د اسره ولې نه راخیستل؟ دا طالب او امریکنۍ تا ته یو ده، د طالب په خلاف باندې جنګېږي، د امریکني په خلاف باندې مو جنګېدل. دا کته که دا کوس کلمې هغه چې کته که مایک باندې جبارخیل واحد الله جبارخیل زه غواړم د سړي سره خبرې وکم. پکتیاوال صاحب کوزوي موږ زور سره خبرې کوو، د دې سوال جواب لرم. زه د سوال جواب لرم. جبارخیل صاحب زه یم دا سړی څوک، دا د دې سړي ولاکه زبدي افغانستان به په سترګو نه لیدلی. ته چیرته اوسې طالبزی؟ زه دلته له ګل خان سره لګیا یم، ته د چا په هغه راغلی یې دلته؟ څوک یې؟ ته د کوم ولایت یې؟ د کومې ولسوالۍ؟ د تا دا ژبه دا خبرې دي ولاکه د افغاني؟ ګوره پکتیاواله توهین بالکل مه کوئ، تا ژبه په توهین باندې روږ دی، د کنځاو باندې روږ دی، خو ته افغانۍ یې، ته افغانۍ یې. د کومې ولسوالۍ یې؟ څوک یې؟ د چا سره لګیا یم زه؟ څوک یې ته؟ طالب چا مخکې پرېښي دي ظلم هم کړی، که نور یو طالب پرېږدی ظلم کوئ. مخکې مم مخالفت کړی، اوس یې مخالفت کوم چې هر څوک د طالب د پرېښولو غږ پورته کوي، هغه د دې افغانانو قاتل ده، دشمن یې د هغه د افغانستان خیرخوانه ده هغه سړی. پکتیاواله وروره ولې په قطر کې په سوله سره ناست یې؟ ولې د سولې چغې ورته کې؟ ولې د اوبن چغې ورته کې؟ او طالب پنجاب ده، طالب تروریست سره وجنګېده. بد کوي چې ورسره ناستي، باید بیخي د انسان په سترګه ورته ونه ګورې، باید بیخي د انسان په سترګه طالب ته ونه ګورې. طالب د تا دشمن ده، طالب د تا په واړو په زاړو صرفه نه درکوي، طالب د تا افغانان په لوی سړک درته لال کړي دي. طالب باید سپي په مرګ مرداړ شي. بس د بمونو مور په امریکایانو په تا اچوله، که طالب در باندې اچوله، د تا له لاسه یې پې اچوله. دلته سوال دی بمونو دی مور نه ده، ټرکې پرتې به نه ولې له کوټې نه به نه راغاپې، هر شی به کوې له کوټې نه به نه راغاپې، زړګیه له کوټې نه به نه راغاپې. ګوره پکتیاواله وروره توهین توهین د تاسې کار ده، کاوی د تاسې کار ده. ګوره امریکایانو هر څه درته وکړه، امریکایانو کمپني درته وکړه، امریکایانو تاسې تقدس درته ګوره او بېعزتي درته وکړه.
کوس که ګلخان دې راخیستی دلته د هیڅ یو شخص حق نه لري چې په خپل سر باندې مایک خلاص کړي. هیڅ شخص حق نه لري چې مایک خلاص کړي. مهرباني وکړئ که بحث کول غواړئ څو خبرې کول غواړئ خپل وخت خپل غږ ته انتظار اوسېږي چې کله چا ته غږ وکړه. الکوزی صاحب تا ته ما زر وارې ویلي چې څوک بې نمبره موقع خپل مایک خلاصوي کوزوي هغه سړی. ګوري یارانو ډېره مننه ژوندي اوسئ. ګورئ دا سړی ولاکه نه افغانو جبار خیل صاحب او ټولو یارانو ته ډېر وبخښئ چې ما دلته دغه سړي سره دومره د تاسې وخت ونیو. زه د یو عام افغان غوندې نه دا وطن د موږ د تاسې ټولو د پلار او د نیکه وطن ده، نه ولاکه د اشرف غني د پلاري، نه ولاکه د هیبتي د پلاري، نه ولاکه د ګلبدین د پلاري، نه ولاکه تر موږ څوک زیات افغاني، نه ولاکه تر موږ څوک زیات اصیلي. حق لرم زه یم چې څوک طالب پرېږدي هغه ظلم کوي له ولس سره. خدای دې وکړي چې سبا مې په دغه میدان هوایي کې 60 مخې راوځړئ. دا 15,000 داسې پرېښي دي د هغو خیر ما ته راوښیه بیا نور ور پرېږده. د جهان افغانان یې درته شهیدان کړل وروره واړه و زاړه یې درته مړه کړه چې دا 15,000 دې پرېښي دي تر هغې ورځې تر نن ورځې پورې. موږ خو دې نظام ته دې دولت ته دومره امیدونه وو چې دا به ماته د ډاکټر نجیب قاتلان دلته په دار راوځړئ، دا به ماته هغه خلک په دار راوځړئ لکه شاهنواز تڼی چې وروره چې څه یې نه وکړل دې وطن سره، دا به ماته ګلبدین په دار راوځړئ. دوی هغه خلک راوستل، موټر یې ورکړې، کورونه یې ورکړې، بنګلې یې ورکړې چې د دې وطن سره ټول عمر یې دا وطن شکولی لوټ کړی ده. نن هغه د افغانانو قاتلان چې هغه ټول عمر یې افغانان شهیدان کړي دي، د دوی دغو یتیمان د دغو کونډو یتیمانو دغه غني بابا ته دغه اسره و تمه یې وه چې دا به د ما قاتل ته سزا ورکوي. ته راجګېږې د افغانانو قاتل ته د احمدشاه بابا پټکی ور سر کوې، تور واسکټ راغوندې، سپین کالي ورکوې، ټول عمر یې افغانان وژلي دي. کومه توره یې کړې ده دغو طالبانو چې دغه دي دا شملې ولې ور سر کوې، ولې یې پرېږدې؟ په خلاصه کیمره دا خبرې کوو چې څوک هم یو ځای حلالوي 10 ځای هم دی حلال کړي. آزاد افغان یم، ظلم کوي دا نظام دا دولت، ورځ له بلې له دې ولس سره ظلم کوي. دا 15,000 چې پرېښولم ظلم یې وکړ. د موږ دغه دولت دغه نظام ته دا امه تمه وه چې ته به هغه پخواني غداران او قاتلان دلته په کابل کې راته راوځړی. ته راجګ شوې هغه خلک هره ورځ ریا کوې چې د هغه په افغانستان په یوه ولسوالۍ کې په یو ولایت کې داسې کور نشته چې د دغه طالب له لاسه په هغه کور کې کونډه نه ده ناست، په هغه کور کې یتیم نه ده ناست. دا مندې او خوندې چې د افغانستان په دغو سړو واورو کې چې په ولایتو کې ناستې دي خیر ټولوي، دا د چا له لاسه ناستې دي؟ د دغه طالب له لاسه ناستې دي، د دغو اشرارو له لاسه ناستې دي. کوم د اشرار زوی دغو ته موټر درولی ده چې ورته ویلي چې خورې ته دلته ولې ناسته یې؟ دا کونډې یتیمان چې په سړکو خیر غواړي د دغه میړه لا د ګلبدین سره جنګېدلی ده، لا له ډاکټر نجیب سره جنګېدلی ده، لا له مسعود سره جنګېدلی ده. دغو افغانانو د دوی د کور هغه غړي ور شهیدان کړي دي. نن یې څوک له ښځې نه پوښتنه نه کوي چې ته په دې سړک ولې ناسته یې؟ چې د چا د اخباره دا ماشومان یتیمان شوي دي هغه په لیکسزو کې ګرځي. د دغه اردو سره نن دغسې ظلم کېږي. دغه اردو د دې خاورې د اخباره قرباني ورکړې، ځوانې جانې ښځې ځینې پاته دي، د خلکو نه اولادونه پاته دي، د دې وطن په خاطر یې دلته قرباني ورکړې. نن ته د هغه اردو د سرباز قاتل ته غټ پټکی ور سر کوې پرېږدې. ظلم څه خېلي، ناروا څه خېلي، په پښتو نه پېژئ، عقل نه لرئ، دا ظلم نه ده، دا ناروا نه ده. دغه ملت سره دغه اردو سره له کونډې له یتیم سره ظلم څه خېلي؟ ټول عمر به یې افغانان درته وژلي، ټول عمر به یې وطن درته ډنګ کړی، ټول عمر په هر کور کې به د ده له لاسه کونډه او یتیم ناست دي. ته به یې هغه ته غټ پټکی ور په سر کې وروره تور واسکټ به ور واغوندې. ته څه خیل پاچاهي کوې، څه خیل حکومت کوې؟ او طالب ته ولې دومره نمک حرامه یې چې د قاتل یې د مور په پرتاګه کې نیولی، د پښتانه په پټکي کې دې پرېږدي، بیا هم دغومره دعوس یې، بیا هم دغومره بې غیرته یې، بیا هم د توپک راخیستی یې، افغانان وژنې، دغه عسکر وژنې، دغه سړک ړنګه یې. ته ولې دومره بې غیرته یې؟ دغه د موږ خبرې دي، دغه د موږ نظر ده
چې دا دومره طالب نه ډاریزول غنی ولاکه لتام وډار سو ګلبدینه لتام ولاکه وډار سو اشرار او تڼایا مڼایا لتام ولاکه وډار سو ټول عمر دل دې وطن سره خیانت کړای دا شهید ډاکټر نجیب سره دې خیانت کړای ګلبدینه تعال الله سب په هر کور کې کونډه یتیم ناشته تڼایا دې تعال الله سره ناشتري تاسو نن په کابل کې سره سترګي ګرځي او هغه کونډي یتیمان چې دي هغه په سړکو باندې په دغه واورو کې ناشتي خیر ټولي د خدای په امان چې په هر چا د ما خبرې بدې لګېدلې خدای دې زره وچوي لاس یې خلاص توره تیره چې څوک د طالب غږ پورته کوي هغه د افغانانو د قاتل د پرېښولو غوښتنه کوي زه د دې شي مخکې خلاف وم اوس یم خلاف یم تر مرګه خلاف یم خدای په امان مننه پکتیاوال صاحب ډیره مننه خوشحاله اوسئ احمدزی جبارخیل صاحب ښه راغلاست درته وایو مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه دوستانو په سټوډیو کې ټولو دوستانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم ټولو لیدونکو ته کتونکو ته په دې هیله چې ټول به روغ او جوړي مننه چې وخت هم راکړه راته الکوزی صاحب ما خو خبرې مخکې وکتلې زه به خپل نظر ووایم چې څه د ما نظر ده هغه به ووایم زه دا وایم چې غني بابا نه مخکې اشتباه کړې نه اوس کړې ده او نه سبا کوي